اجاز خان ته زه دا وایم چې ته د عمران دیوانه نه مخکې چا پېژندې چې ته اوس روجاتېږي او د عمران دیوانه دومره بېزتي کوي. السلام علیکم ملګرو، حکمت جان یم او امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یې. تاسو ته به په دا سیټ کې ویډیو کلیپ ښکارېږي اجاز خان چې ټول عمر یې د مسافرو نه روپۍ وهلي دي چې یاره زه د عمران دیوانه علاج کوم، ما د تاسو پیسې راولګئ. کله چې د عمران دیوانه علاج چې وشو نو اجاز خان دوه پیره لکه چې مسافرۍ له قطر له دا ولګلو، خو عمران دیوانه واپس راغی. چې کله عمران دیوانه واپس راغی په دویم ځل نو اجاز خان عمران دیوانه ډېره غټه بېزتي وکړه. افسوس چې د یو چا په سر ته دې مقام ته ورسېدې، د یو چا په سر ته خلکو وپېژندې، د یو چا په سر ستا دومره عزت دی، دومره قدر دی، ته نن د هغه کس بېزتي کوې. راځئ ملګرو دا ویډیو کلیپ ګورو، د هغې نه پس زه به دا وایم چې یو پیغام هم ورکوو. ملګرو مسافر خو به ډېر یې که نه چې د قطر نه یا د بار مجله څوک په مسافرۍ راځي که نه، تاسو زه د عمران دا مسافري ښیم مړه نو داسې دوسي خو دې خدای په چا باندې هم نه بار کوي، داسې دوسي نه ده چې دا دوسي خو دې خدای په چا هم نه بار کوي. الله ته ونیسه دا یو جوړ جامې لکه د غلو را دغه شوی دی، که دا تش بیک ده ونیسه، دا یې تش بیک کړ دا پاسپورټ ارڅه بل څه پکې شته دا وګوره که نه هغه صابون ته یې دا یو صابون او وعدې دلته کړې بچي هم دي، نو سره د بچو احساس شته، نو سره د ښځې احساس شته، نو سره د کور احساس شته، ودرېږه نو سره د کور احساس شته. تاسو دا ویډیو کلیپ وکتو چې د عمران دیوانه څومره غټه بېزتي کړې ده. د ټولو نه ولې زه اجاز خان له دا ووایم چې مسافري دومره آسان کار نه دی. مسافري چې کوم دی روغ کس چې کوم دی لیونی کوي، ټینشني کوي، بیماری په قسمه قسمه نشو باندې چې کوم دی دا مسافري چې کوم دی کس راړی او دې ته مجبوره کوي چې دا نشي وکړي. او بیا تا عمران دیوانه داسې ملک ته راغلو چې هلته ناشې هر څه شته قطر. نو مسافري دومره آسان کار نه دی. بیا هم عمران دیوانه ونه کړه، واپس راغلو، خو تا له دومره نه و پکار چې تاسو د ده دومره بېزتي وکړئ. تا چې نن میلیون فالوورز دي په ټیک ټاک باندې، دا د چا وجې دي؟ دا د همدغه عمران دیوانه او رمبو دغه وجې دي. تا چې دومره عزت دی او تا دومره خلک قدر کوي، دا په څه وجه باندې کوي؟ همدغه باندې کوي چې تا عمران دیوانه علاج وکړو. علاج تا نه کړی، علاج چې کوم دی مسافرو کړی، مسافرو ته له پیسې را لګلي دي او تا د دوی علاج کړی دی او ډېر پکې والې هم دي. خو تا صرف هغه منډه ترړه وهلې، آیا ته عمران دیوانه له په هغه منډه ترړو کې دا ورکوې؟ تا چې نن میلیونه فالوورز دي دا د عمران دیوانه په سر دي، د ریمبو په سر دي او ته دومره د دوی بېزتي کوې؟ دا نه دي کول پکار جي. او تا په خپله چې کوم دی د علاج نه یې کړه، تا له کمې روپۍ چې کوم دي مسافر را لګي. لکه څنګه چې تاسو ته پته په سوشل میډیا باندې چې کوم یو کس بل سره مدد کوي نو څه وایي چې مسافرونو ته سره ودرېږئ. او اجاز خانه تا هم همداسې چغې والې دي، مسافرو ته دې ویلي چې راولګئ زه د عمران دیوانه چې کوم دی علاج کوم. ما سره د اجاز یوه ویډیو هم شته دی چې ده د چا سره کار کولو او څومره پیسې یې والي او هغه ورته ښکاره وایي چې غلي. هغه ویډیو انشاءالله زه ډېر زر په دا پیج باندې اپلوډ کړم. نو پلیز داسې خلکو له پیسې مه لګئ چې ستاسو په پیسو باندې خپل شهرت زیاتوي، خپل عزت زیاتوي چې دا کار ما کړی، دې له پیسو تاسو ورلګلي. نو پلیز د داسې خلکو سپورټ مه کوئ. ډېره مننه چې هر چېرته هم الله خوشحاله او آباد لره. نو راکړئ مال اجازت د لیلا امان.